خبرې دي چې زموږ ټولو ته ضرورت دی او ډېره عجیبه خبره ده، ډېره عجیبه. اوس موږ ته دلته ناست یو علم یې زده کوو، موږ ته څه کوو؟ علم یې زده کوو او کمې چې زموږ د بچو مدرسې دي هغوی ته دین نه ښایو. یعنې ښځه مدرسه ده که نه؟ ته په سعودي کې دلته ناست یې 2 کاله، ستا د بچو تربیت څوک کوي؟ ته یې کوې؟ څوک یې کوي؟ مور یې کوي. مور یې په دین پوهېږي؟ نه پوهېږي، نو څه تربیت ورته ورکوي؟ څه ورته کوي؟ ته وایې چې زه مور تربیت ورکوي او 2 کاله تا هلته ډډه لګولې او پیسې شمارې او ماشاءالله تبارک الله ورته وایې او خاندې راخاندې ورته چې پیسې ډېرې مې وګټلې او ډېرې مې جمع کړې. او دې بچو به څه کېږي؟ وایي مور رښتې نو مور یې پوهېږي په دین؟ وایي نه پوهېږي. نو چې نه پوهېږي نو هغه مدرسه په خپله ګډه وړه ده. نو چې مدرسه ګډه وړه ده نو هغې کې به طالب څه سبق ووایي او څه به یې زده کړي د هغه مدرسې. ځکه د ماشوم د بچو اولنی حق دا دی چې خپلو بچو له به داسې مور ګوري چې هغه پوهېږي په دین باندې، الله پېژني، پیغمبر پېژني، دنیا پېژني. نه زموږ هغه تپوس ښکلې ده که نه ده؟ وایي که ته ښکلې راوسته ځه، ښه مزېداره دې راوسته. نه الله پېژني نه پیغمبر پېژني نه مونځ اودس پېژني نه دنیا پېژني. په دې شکل څه کوي؟ وایي غریب وایي الله دې له برکتي ژوند ورکړي، سهار شپږو پراټې پخوي. د پراټو غم اخیستي. تکړه ښځه هغه ده چې هغه سهار کې پراټې پخوي، صفت وله کوي. دا وایي چې سهار پراټې، دا وایي زما د وروڼو خدمت کوي، او دا وایي په یو سنه وایي دا ټول غټ کور جارو کوي سهار. وایي صرف دا دي بس. ډېرې د ښځه راوستې وه، دا دومره غوغا او دومره جاخجې جوړه وه ټوله دې لپاره چې دا سهار کې پراټې پخوي. دا اوس سوچ نه شو. بچو له داسې مور راوله چې ته سبا له نه یې مسافر یې یا سبا له مړ شي. وایي دا مرګ به نه راځي. ته سبا له مړ شي او ته مطمئن یې چې زه که مړ هم شم نو زما دا ښځه دا به زما دې بچو له دیني تربیت ورکړي. امام احمد بن حنبل رحمه الله، الله اکبر، امام احمد بن حنبل پېژنئ که نه؟ امام اهل السنه، د اهل سنت والجماعت امام، دا لقب صرف دته میلاو شوی. هغه وایي زه وړوکی ومه دا لارې کوڅې راته نه وي معلومې او جومات د کور نه لرې و لږ، نو زما مور به وایي زه 5 وخته جومات ته بوم او بیا به راته ولاړه او بیا به راوسته. وی زما مور به زه بوم جومات ته، پلار به رامړو. وی زه وړوکی ومه، وی زما مور به زه جومات ته بوتلم بیا به راته ولاړه وه، نو چې ما به د جمعې سره مونځ وکړه وبوتم نو بیا به یې زه لاس نه ونیوم کور ته به راوستم. داسې مې میندې. نو بیا یې زوی ته ګوره که نه کوم زوی دی د داسې مور چې داسې مور یې خو د هغې نه بیا داسې بچي هم پیدا کېږي. احمد بن حنبل او چې داسې مور یې چې غریبه د هېڅ نه نه خبر وي د هغې نه چې کوم پیدا کېږي هغه هم د هغې په شان یا غټ سړی خو به نه یو ماشوم خپلې مور ته ګوري چې دا په څه طریقه ده، حق کار هغه هم کوي که نه. یو لور خپلې مور ته ګوري چې د هغې څه پیسې دي په دنیا کې بس دغه کیسې هغه هم کوي. ښه نو امام بخاري رحمه الله ته وګوره. امام بخاري د هغه په تربیت کې هم د مور لوی کردار دی او داسې د نور ډېر لوی امامان د دین تېر شوي دي چې هغوی کې د هغوی په تربیت کې کردار چا ادا کړی؟ مور ادا کړی. ابل زما سره یو عالم لګي او د پنجاب عالم دی، ډېر مشهور عالم دی او زمونږ ملګری دی، دوا سلام ورسره شتي. نو هغه ما ته میسیج وکړو، ډېر خوشحاله و، رابطه یې وکړه. ما ته وایي چې د خوشحالۍ خبره ده زما زوی قرآن ختم کړو. ما دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده، مبارک شي.
او څو عمر یې دی؟ وایي 6 کاله عمر یې دی. زباني. نو ما دا څنګه وي؟ دا ورته مور شروع کړي وو. دی وایي داسې د 3 نیمو کالو وو او مور ورته وایي شروع کړي. نو مور یې استاذه ده، هغې ورته ټول قرآن یاد کړو. و داسې میندې هم شتي چې مور ورته ټول قرآن یاد کړو، ماشوم د 6 کالو دی. 6 کالو. تعجب مه کوئ، شتي داسې 6 کالو او قرآن یې ټول یاد کړی. او چا ورته یاد کړو؟ مور ورته یاد کړو. نو زموږ د پښتنو ښځې اکثر پوهېږي په څه نه، او ټولو سهار نه ماښامه پورې په خوله کې څه خیرې پرتې. الله دې ملا ماته کړه، او الله دې ذلیله کړه، او الله دې خوار کړه، او الله دې وشرمه، الله دې خپې لاس مات کړه، او الله دې داسې کړه. زموږ د زنانو دا کیسې نه په دې ځای کې برکت د کوم ځای نه راځي چې د سهار نه د ماښامه پورې هغه ته څه کېږي؟ هغه ته خیرې کېږي. دې کې برکت د کوم ځای نه راځي؟ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم زنانو ته نصیحت وکړو. ماته وایي چې زنانو ته دین خو پکار دی، او دی ورته صدقې ورکوئ. ښه بل حدیث کې داسې تفصیل راغلی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زنانو ته، وایي ما جهنم ولیدو او په جهنم کې مې اکثر زنانه ولیدي. ما جهنم ولیدو او په جهنم کې اکثر څه دي؟ زنانه دي. یو مشره ښځه راپاڅېده، وایي یا رسول الله ولې زنانه به ډېرې جهنم ته ځي؟ وایي په تاسو کې 2 کارونه دي. یو تاسو لعن طعن او خیرې ډېرې کوئ، خیرې تاسو ډېرې کوئ. دویم د خاوند ښه نه منئ. دا صفت سبحان الله په ښځو کې شته. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که ته پکې د یوې ښځې سره پوره زمانه ښه وکړې او معمولي در سره ورانه شوي، تا ته لنډ څه ووایي؟ ټول عمر ما وایي ما څه ولیدو، ما څه ولیدو. دا د ښځو عادت دی. ویره که ته ځان خاورې کړې که نه ځان خاورې کړې او معمولي ورانې در سره راله، نو بس وي په قسمت کې ته وي ژوند دغه شان تېر شو. دا د دې ښځو عادت دي. او دویم دا چې خیرې ډېرې کوي، د دې د لاسه به دوی جهنم ته ډېرې ځي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته صدقې ورکوي چې الله هم د جهنم نه بچ کړي. نو دا د صحابه کرامو دور دی. دا زنانه به هم څوکي، لکه موږ خو د بعضو سیرت بیان کړی دی که نه، خبره هم کړې ده بعضو، لکه ام سلیم او ام عماره او داسې نورو زنانو منځ منځ کې تذکرې راغلي دي که نه، چې هغوی څنګه ایمانونه وو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي صدقې ورکوئ، صدقې چې جهنم نه بچ شي. نو عبدالله ابن عباس وایي بس هغوی شروع کړه والۍ، امیلونه، بنګړي چې څه وغیره واغوستو، دا یې صدقې وې. دا وایي زموږ د وخت نارینهو ته پوره قرآن ختم که 5 ریاله د جیب نه نشي ویستی، پوره قرآن ورته ختم که. دا د هغه وخت زنانه دي او ایمان دی. ایمان چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ووایي، نو هغوی راولګېدو، هغه سری خپل له واغوستو او هغه بلال رضی الله عنه له ورکړو چې دا صدقه شوه.